ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری سهیل اختر مبارک څنګه یار ستاسو مبارک شه جي الله هم ډېر قدر وکړه ساله والله ولا بس وخت تیریږي مسافر دی دا ثړیا خو بس تیریدلی او مرګ تشبیه ور دي لنډول دي دار د کلینا په پټو کې باندې سود اختر مخترې به مونږ شو تلې بم ګیډي بم په سر ورول بم دا اماراتو بس اختر خو به تیریږي دا الله لاک لاک شکر دې مړه وته د اختر پرې موکر ته څوک ډېر یادېږي ولا دا خبره چې رګ نه دیونیو کورواله مې ډېره یادېږي نو ظالم بابا دې نه یادېږي بابا دې نه یادېږي نو بس یو خبره بله ده په دې وطنو ځوانانو باندې دا ښځې ډېرې زورورې دي نو چې تر هغې یارې وایو که نه د زړه نه ده یاره زه خو خبره به دا وکړم چې مور پلار خو حقیقت خبره ده چې ښځه به هم بیا راشي او د دنیا په مخ په هر رشته بیا راشي څوک به راته ورور ووایي څوک به راته کاکه ووایي څوک به راته څه خو مور او د پلار چې کومه خوږه مینه ده نو هغه بل انسان نشي درکولی او هغه خو زمونږ تر اخره پورې دي د جنت ټیکې دي زمونږ که نه خو دا ښځې خو بیا نه میلاوېږي بس د دې ښځو دپاره دې امارات ته راغلي خلک بوډاګان شو دا په دې اختر کې خو به تا وایي ډېر واني کوله نیکه به در پسې ډانګوری راغستو یو کار بلو که نو پخوا به داسې کار وشو چې چېرته ماما کره به لاړو نیکه کره به لاړو نو ډېر به خوشحالېدو دا یو پخوانی واسکټ به یې اچولی او د تیلې ټوپۍ به په دې دې خلې وه که نه اوس خو چې ماما کره لاړ چې بدلا ښکته کړي نو ته به وایې چې وروره بس اوس په د 500 به وباسي یا د 200 ووایي خو چې رابارې کړي نو اکثر له هغه د نسوار او هغه ډبي پکې غاښونه وګوري داسې نو خلک هم الله چې کمزوري شوي دي بس څوک الله دې را باندې خپله پرده واچوي داسې د خپل کلي د اختر څه خبره در راسې یادېږي ډېره په زړه په دې مسافرۍ په دې اختر والله دا خپل کلي خو بس میلې او ټېلې هم ډېرې یادېږي نه که والله چې ډېر مزه چې به خوند به اکثر له به هم پکې لا چې میلو له بدلو د کلنډرانو ډریورانو سره هم پکې جګړې مو کې په چت په خدو ویل مخې چې ټریفک والا پرچه راکوي که نه نو اکثر له به په دغه چتونو متونو دا لانجې کونجې به وي په پېښور کې زیاته خلک دا کوي چې دغه جنګوي که نه هغه انډې پکې جنګوي رواج هم شته نو بس دا جیبونه د ترخ به هم ډک کړي وي نه که دا جیبه مزه وی ډېر بره حالت دی او په مسافرتیا کې خو مړه زه یم چې الله دې د هر مسافر ثواب وکړي چې بس خپل وطن دی زه مړه دلته هم ستا اختر یي خوا سخته به راوځي چې خوا کې وګورې بنګالي به راسره ته دا ژړا په چا پسې کېږي کله مې یادېږي مړه د اختر په کور کې مزه کوي نه ستا هغه لوب یادېږي چې په کوڅو کې به یې منډې وانې کړي منډې به مو والې په حجرو کې به مې پلونه وو ربابونه به وو نو رباب منګې مړه نو دلته مزه نه کوي که نه د کلي هغه کچه کوټې دي چې هغې کې غرب ورکړي په خور هم در باندې راپروځي څه داسې خبره دې یادېږي چې شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته وکړي بس بیا به وجاړو مړه نه ژاړم دا خو اختر دی خوشحاله نو په اختر کې خو مسافر سړی به همدغه ژړاګانې کوي چې د مانځه نه راشي بس په ځان کمبل راوچي وایي یخني را باندې راغله او په منځ کې ژاړي نه تا نه مخکې د مشرانو خبرې وکړه خو ډېرې کلکې خبرې نو هغوی مشران دي موږ خو لا افغانان یو که نه موږ ته لیدلي دي یاره نو ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو تا سره یو ځلې بیا هم خبرې کوم ته خپل یاداشت را تازه کړه او که بړه کې داسې خبرې چې کولې غواړې زه به ده ووایم اکټینګ په خپل ځای خو دا څومره چې ما وګوري زمونږ د شمشاد ټلویزیون د مخه زه ټولو خپلو مینهوالو ته او خپلو ګرانو پښتنو قدرمن چې د لر دي او که د بر دي زه ټولو پښتنو ته د زړه د کومې اختر مبارکۍ وایم
او ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به مونږ تاسو ته ښه ایټمونه ښه پروګرامونه به مونږ تاسو ته وړاندې کوو نو چې تاسو تعاون ان شاء الله مونږ سره وي نو مونږ به تاسو سره د دې نه ښه پروګرامونه ښه ایټمونه به مونږ تاسو ته مخکې کوو او زما د مخه ټولو پښتنو وروڼو ته که په امارات کې دي کاغه په امریکا کې دي کاغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي نو زما ټولو ته اختر مبارکه شه خو کلي کې سهيلة